نن به تاسو ته د یو داسې ظالم باچا کیسه واورم چې د خپل غرور له امله یې یو نیک بزرګ زندان ته واچوه. خو هغه څه چې په زندان کې وشول ټول سلطنت یې حیران کړل. دا کیسه تر پایه وګورئ. ویل کېږي چې په پخوا زمانه کې یو لوی سلطنت و. د هغه سلطنت باچا ډېر ظالم او مغرور و. خلک به یې په وړو وړو خبرو سزا ورکول او هیڅ چا یې د ظلم پر وړاندې د خبرو جرأت نه درلودو. دې سلطنت څخه لرې د یو غره په لمنه کې یو نیک او پرهیزګاره بزرګ شاهنور بابا اوسېده. هغه به شپه او ورځ عبادت کوه او خلکو ته به یې د نیکي، صبر او انصاف درس ورکوه. هر څوک چې به دعا لپاره ورغی په خوشحالۍ به بیرته راستنېده. د بزرګ نوم تر باچا هم ورسېده او باچا د حسد له امله پرې غوسه شو. باچا خپلو عسکرو ته امر وکړ همدا نن هغه بزرګ راولئ، که زما اطاعت ونه کړي سر به یې پرې کړم. عسکر د غره خوا ته ولاړ او بزرګ یې راوسته. کله چې بزرګ دربار ته ورسېد باچا وویل ټول خلک باید ماته سجده وکړي. بزرګ ځواب ورکړ سجده یوازې د الله لپاره ده. باچا په غوسه شو او د بند امر یې وکړ چې دا بزرګ زنداني کړي. بزرګ یې په تیاره زندان کې بند کړ. په نیمه شپه زندان د نور په رڼا شو. ساتونکي حیران شول. هغوی ولیدل چې د زندان دروازه په خپله خلاصه شوې خو بزرګ بهر ونه ووت. ساتونکي دا خبره باچا ته ورسوله خو هغه باور ونه کړ. سبا سهار ناڅاپه باچا په سختۍ ناروغۍ اخته شو. د سلطنت ټول حکیمان راغلل خو هیڅ چا یې درملنه ونه شوه کړی. یو بوډا وزیر وویل دا د هغه نیک بزرګ کیدای شي بده دعا یې کړې وي، ورته که بخښنه ترې وغواړي ښایي روغ شي. نو بزرګ یې هماغه شیبه د زندان نه خوشي کړو. کله چې بزرګ د زندان نه خوشي شو نو د باچا څنګ ته رالی. هماغه شیبه د باچا درد ورک شو. بیا بزرګ باچا د غره یو پټي غار ته بوتلو. هلته یو ډېر زوړ قرآن شریف او د پخوانیو صالحانو لیکنې خوندي وي. بزرګ وویل باچاهي، شتمني او زور یو ورځ ختمیږي خو نیکي تل پاتې وي. باچا په ژړا شو. نو بزرګ باچا ته وویل کله هم ظلم مه کوه، دروغ مه وایه او تل د الله په لار روان اوسه. هماغه شپه بزرګ له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه مزار د خلکو د دعا او عبرت ځای شو او باچا تر خپل وروستي عمر پورې په انصاف حکومت وکړ. ښه ملګرو، تاسو له دې کیسې نه څه عبرت میلاویږي خپله رایه په کمنټ کې راکړئ او زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک او شیر کړئ. زمونږ د یوټیوب چینل نوم دی کلیوال رنګونه.